الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة. کتاب شروع زاد الطالبین باغی کی اغا مختصر احادیث ذکر کېدل. الوحدة زان لواله خیر دا غرد من جلیس السوء دا بد ملگرینا والجلیس الصالح او نیک ملگر خیر دا غرد من الوحدة دا یو زیوالی یوازیوالنا. حدیث کی ذکر دی کیا حدیث راوی عمران دی فرمائی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دغنم جندو چې ما په جمعات کې ولیدو تور کمبل په ځان باندې چولیو او ځان له یوازې ناسو. ما وی اے ابو ذر غفاری څه خبره ده چې ځان له ناسي؟ ابو ذر غفاری فرمایل ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې ځان لواله بهتر دی ته بد ملګری نه او نیک ملګری بهتر دی ځان لوالی نه. او دا پسې دا موي اگر وستو بل حدیث کې دا تفصیل چي راځي ورپسې دا جمله حل ته ان شاء الله وضاحت دا چې دی وکړو. نو دې کې ابو ذر غفاری کامل محبت سنت او حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ بن عمل کول. ذکر ځان له یوازې کې ناست یوازې والے بهتر وګڼو د ناکار ملګری نه. ذکر کوم مجلس کې کنزل او بدرد او فساد او غیبتونه کی انسان به ګناهګاری تو غیر ځان له ناس چې دا بهتر غوړه د نیک مجلس او ډېری فائدې دي. قران کریم کې راځي الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. موږ انسان د بی حیا نه منکو نه راوونه صلات نه مراد د تموز کول امامتۍ سره امامتۍ موږ کې نورم ډېر وجه کې یو جدام کې دي شي چې هغه کې نیکانو کسان سره په جمعات کې تعلق او ناس صفا سره هغه د وجه نه د مجلس ډېر غوړه. لغوی صرفی تحقیق الوحدت دا په معنا د یوازیوالي سره دی. د دې جمع وحدات دا یو کېدل او یوازې کېدل د دین دی او د دین هغه وحداتي ثمانیه چې منطق کې ویل کیږي چې اتو سيزونو کې تناقض لپاره وحدت شرط دی چې وحدت د موضوع محمول او د مکان د ذکر کوي. نو اله چې تناقض راځي نو وحدت التم وحدات ثمانیه غي ته ویل کی. جلیس دا په معنا یو ځای ناس کی ملګری او ناس کس جمع جلسا راځي او جلاس او د دینه مجلس په کسری سره دا په معنا د ناس ځای ناس والا عدالت تم ویل کی کشری چورته وي. سود مصدر دے نصر باب ناراضی او سواء او سوءا او مساء او سواءتنی هم مصادر راضی فمانه د برابر کېدل سره او د دینه سیئه په معنا د بدای او خطای کار سره او سواءتن په معنا د بهای. صالح دا اسم فاعل سی والا تباب د کرما د نصر فتحنا استعمال لدی راغلی. او دین صلاحا صلوحا صلاحیتا دا مصادر راضی فمانه صحیح کېدل سره او د دین الصلح فمانه خوشحالی او رضامندی سره. ترکیب الوحدة دا مبتدا دا خیر اسم تفضیل من حرف جر دے جلیس مضاف دے سو مضاف الیہ مضاف سره د مضاف الیہ نا مجرور د جار جار سره مجرور نا متعلق خیرن پوری خیرن اسمی
تفضیل سره د متعلق خپلنا خبر د مبتدا سره خبرنا جمله اسمیه خبریه معطوف عليه وهو حرف عطف الجليس موصوف الصالح صفت موصوف صفتنا مبتدا خير اسم تفضيل من جار الوحدة مجرور جار سره مجرور متعلق خير پوری خير اسم تفضيل سره د متعلقه دا خبر د مبتدا سره خبرنا جمله اسميه خبريه معطوف سره د معطوف عليهنا جمله اسميه خبريه معطوفه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه